خو چې کوم انسان صرف دنیا پسې شي نو دا دنیا انسان له دھوکہ ورکوي. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا ورنہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا. دا منقش مار دی سړي ته ډېر ښایسته ښکاري خو چې دم یې دلی نه درځي منتر یې نه درځي چک ته باندې لګوي او بیا دې خرابوي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې مثال دا دی یو انسان کراچۍ ته روان دی او دا په پینډۍ باندې یا په لاره باندې بل یو سټاپ باندې یو هوټل ته لاړو. نو په پینډۍ ته کراچۍ ته تک د ده مقصد دی هلته د ته جاب میلاویږي هلته مثلا د ده کمپني ده هلته د ده لوی مقصد دی هغه پوره کیږي او په لاره باندې دا سټاپونه د ده ضرورت دی خوراک ضرورت څښاک ضرورت لږ شان آرام کول ضرورت ګاډۍ ضرورت دا ټول ضرورتونه دي. دا انسان هوټل باندې کېناستو هلته دودپتي چای وڅښله چای ډېره خوښه شوه نو وایي یو کپ بل څکم ګاډي بان ورته آواز کوي وایي ګاډۍ روانېږي دا وایي داسې چای ما زندګۍ کې نه ده څکلې هغه ورته وایي دا ضرورت دی مقصد ته نه پاتې کېږي وایي ماړه داسې چای بیا چېرته نه میلاویږي او دویم کپ دپاره اډر ورکړي ګاډۍ ترې روان شي یا خوراک ته کینی دویم پلیټ وایي پرله ترې والی دی مقصد ته هیر شو لاړې بیا وروسته لاس مروړي یا لږ ساعت له اوده شو ګاډي بان ورته وایي بچیا ټیم پوره شو موږ ځو دا ورته وایي زما لا طبیعت برابر نه دی لږ آرام کوم لاړې مقصد ترې پاتې شي. دا د قمقل سړي علامت دی د چیو دپاره د اوبو دپاره د خوراک دپاره هلکه که دې کراچۍ ته تللی وې او دا پروجیکټ تا ته میلاو شوی وی دا جاب تا ته میلاو شوی وی دا کمپني درته میلاو شوی وی نو تاله به الله دومره پیسې درکړی وی چې زرګونه پیالۍ چې په هغې کې پراته او زرګونو دغه خوراکونه په دې کې پراته د هغه یو ضرورت دپاره هر څه قربان نو داسې نه کول پکار. دومره تکړه خلک شته چې په یو روټۍ باندې هغوی 1 لک روپۍ لګوي په جاز کې راشي هلته روټۍ وکړي او واپس لاړ شي هغوی خپل مقصد پوره کړی وي نو بیا یې مزي وي. نو دې طریقې سره عزتمندو د دنیا سفر هم داسې دی ګورې داسې نه چې زموږ د دنیا ضرورت پوره کولو دوران کې زموږ دین خو پاتې نه شو زموږ مونځ خو پاتې نه شو د مور او پلار خدمت خو پاتې نه شو د ولس د عوامو خدمت خو مانه پاتې نه شو که پاتې شو نو ته بېوقوف انسان یې ستا مقصدي کارونه تا نه پاتې شو ضروریات دې پوره کړه دغه شان د انسان عمر دی تېرېږي. یو 3 کسان تلي بار ملک ته اوچت بلډینګونه هلته وي هغه بلډینګ مالک ورته وایي چې بچیا 10 بجو نه پس که راتلی نو بیا به لفټ بند وي بیا به په پوړو باندې خېژئ 75 پورشنه منزله بلډینګ دی 15 چته 3 کسان دي یو ځل لیټ راغی ولې لیټ راغلی جی یار دوست محفلو جی التا وادو او جی کپ ډېر خوند کو د دوبۍ سیند ته تللي التا دوبۍ کې سیند ته تللي هغې سیلم کو لاړ چې حال اوس حیران دي چې د 15 چته بلډینګ ته به څنګه خېږو لفټ خو بند دی پریشانه شو. دا ملګري وي مشوره وکړي چې څه کار کول پکار دي چې دا بلډینګ اسانۍ سره وخېږو او آرام وکړو. نو دا یو ملګری ورته وایي چې 15 چته پورې به درته زه لطیفې وکړم او کیسې به وکړم او ما ته ډېر یادې دي او مخکې نور ستاسو کار دی. ابل ورته وایي 15 چته پورې به درته زه کیسې وکړم ابل وایي 15 چته پورې بیا زه وکړم بس کیسه ختمه. انسان په ګپ شپ رواني نو واقعي هغه سفر ښه تېرېږي او اسانۍ سره ورسېږي. اول ملګری سټارټ شو د پیله منزل نه 15 چته پورې وایي ماله خو نور ډېرې قیسې نه راځي خو ماله د خندا خوشحالۍ لطیفې راځي هنسي مذاق خبرې ماله ډېر راځي زه به وخندو دې کې به دا منزل توی شي وایي ډېره ښه ده. هغه خپلې قیس قطارې شروع کړلې د خندا خوشحالۍ او دا ټول خاندي کله روره آها کله واه واه او کله خولې ته لاس نیولې په دې کې 15 چته وختل. هغه بل ملګری وایي چې د خندا خبرې ډېرې وشوې د کیل کود خبرې ډېرې وشوې اوس دا باقي 15 منزله کې به درته زه لږ سنجیده خبرې وکړم چې په کار باندې راشي ځکه هسې خېږو نو زه داسې یو فایده به والو چې لږې ښې خبرې وکړو فایده به م وشي او چتونه به
باندې چتونو ته به وخیږو ویل ډېره ښه ده هغه 25 چته پورې سنجیده خبرې شروع کړې د عقل خبرې شروع کړې د تجربې خبرې شروع کړې یا داسې ولې مونږ کړو ګوره داسې چل چې څوک وکړي داسې شي او که داسې وکړي نو بیا داسې شي ګوره دا پلانې کار ښه نه دی او ګوره پلاني ځای کې داسې کیسه شوې وه بیا دا انجام و هغه ټولو ډېر غور و خوب سره د هغه خبرې اورېدلې ډېره فایده مو ورته وشوه سنجیده خبرې وې ټولې ویلې ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې دې وکړلې 50م چتر ورسېدل اخیره کې هغه درېم ملګری وایي تاسو د خندا خبرې هم ډېرې وکړلې سنجیده خبرې هم ډېرې وکړې زه به د یو د غم خبره وکړم ټول ورته وایي مړ د غم په خبرو څه کې ولې غم زده کې هغه ویل نه د غم خبره د خو ضروري ده که ومې نه کړه نو بیا را سره جنګ کوئ او په هغې کې ډېره زیاته فایده هم ده او نورې خبرې خو هم هسې وکړې قدارې مو کړې ختمې شوې یو پکې د غم خبره به وکړو چې لږ غمګین شئ هغه ویل زه بس یو ډاټا پمپ پکې وکړم هغه چې خبره ویل زه یو څو خبرې کولې اخیره کې وایي ډېره د غم خبره ته کوم چت خو راورسېدو 85 ویل څه خبره ده ویل یا د کمرې هغه چابي ما نه لاندې په ریسپشن باندې په اول چت کې پاتې شوې ده کومې کمرې ته چې موږ راختلو او دا دومره کوشش مو کړلو نو ما نه هغه چابي د دې کمرې بار ملکونو کې چې ته بار وځي حج له عمرې له څوک تلي هغه چابي هلته په هغه ریسپشن باندې تعارفي ځای باندې پرېږدي وایي هغه چابي رانه لاندې پاتې شوې ده ټول ډېر غمزده شو چې څومره پخوا روز هروم دا 85 چته پار کړه او اوس چابي نشته دی راشه عزتمندو دا خو یو لطیفه او یو قیصه ده د دې تعلق زموږ او ستاسو د هر انسان ژوند سره شته موږ او تاسو کې هر انسان تقریبا 15 کاله زندگی لرو 15 کاله موږ او تاسو نه په هنسي مزاق کې تیر شي په لطیفو کې تیر شي په خنداګانو کې تیر شي په چکرونو کې تیر شي په دې کې دا 15 کاله تیر شي 15 کالو پس پورې یو انسان ته الکانو ته د هیڅ غم دی او دا ګډې وډې خبرې او دا ارض کې خنداګانې او پاسوا او کینوا او غریب تبا دی او چجکې دی او خیال کوا او فلانې شه شیخان قاریان مولیان ښه الکان بس دقه قص قطارو کې دا ټول وخت او دا شعر ډېر مزیدار دی او طبعي کړی د طبعي او فلانې په دې قص قطارو کې دا وایي ډېره لطیفه ډېره مزیداره وه کلمې را لشنې کړې دا د ټولو سره شوي چا سره شوي دي چا سره روان دي 25 منزله عمارت کې 25 کاله هنسي مزاق کې تیر شي د زندګۍ 25 کاله ختم شي بیا د 25 کالو نه پس چې کله 50 کاله پورې رسېږي بیا دا سنجیده شي وایي لکه ډېر خنداګانې مو کړې زما خو جاب نشته زما خو واده نشته او واده مې کړی دی زما بچي نشته او یا تنخواه مې ډېره کمه ده او فلانې او ډینګرې بس بیا سنجیده خبرې کوي د څوک ورته لطیفه کوي وایي ورک شه مړه بس هر ځای کې د خندا لوښی د ځان نه جوړ کړی موږ پسې یو ته پسې عالم پسې دی او چې د عالم پسې دی او دا ته څه قص قطاري او فضول او تی بوتي دي خېږي زه ته خپله 15 کاله زندګي د هغه عمر کم وي هغه قص هغه خپلې خندا خبرې کوي د ده عمر زیات شوي د هغه خبرې په ده باندې مثبت لګي وایي دماغ دې رانه خراب کړو خو سات پس چې موبایل کولاوې لطیفه دې رالېږلي نور څه دې څه کار نشته څه کار روزګار نه لري دا عزتمندو دا 15 کاله بیا دا ډېر سنجیده خبرې کوي 50 کاله پسې داسې شي بیا راشه چې کله 50 کالو نه دا باقي 25 کالې بیا ټولې د مشکلاتو او د غمونو خبرې او که نور یو غم هم نه دا غم کوي که نه اکثرو خلکو باندې بیماریان هلکه دا ولې ته خو نیغ تلې یاره ملا کې مې سک راغلی دی یاره 4 نمبر د ملا هغه ګیراړۍ مې خرابه شوې ده دا عام کسانو ته داسې وي هغه هډوکي مې راوتی دی او دا سترګې دا چشمې یې څنګه دي جي نظر مې کمزوری شوی هی او دا فلانې هغه رور دې نه ښکاري جي هغه د کینسر بیمار دی هغه لور واده دې څنګه چلو شو یاره واده خو وشو خو ښه واځي هلته په سترګه نه درېدلې هغه بله لور دې څنګه ده یاره د هغې بچي نه کېږي یو فضول خبره به نه کوي ټول د مشکلاتو خبرې دا 15 کاله بیا ټول مشکلات دي د عمارت چابي دې بیا ورکوي چې لکه زه خو راورسېدم 15 منزل ته او چابي لاندې په ریسپشن باندې پاتې شوې ده بیا صرف او صرف د غمونو خبرې زوی دې څه کوي زوی خو رانه سر وخوړو دا زما ګیره دې زوی سپینه کړله ولې کالج ته نه ځي پټېږي
هغه بل قاری صاحب هغه د مدرسې نه راتښتېدلی دی او فلانې دغه ټول اخري 25 کاله عمر ټول په غمونو کې تیر شي چابي دې ورکې نو څنګه چې 15 منزل ته کس وغلی بیا د چابي غم کوو دغه شان بې اخره کې وایي څه وایي یار کاش چې مړه حج مې کړی وی زما هغه پیسې زما په کار باندې رانلې عزتمندو د ژوند اصل مقصد د الله رضا ده دا چې ته 15 کاله پس دا سوچ کې نو په اول 25 کالو کې دا څه سوچ وکړه د خپل د دنیا هم غم وکړه د آخرت هم غم وکړه بیا وروسته سوچونه انسان ته هېڅ فایده نه رسوي بیا تش غمونه دي بیا وایي هلکه څه کول پکار دي چې څوک ورته وایي هغه فیکټري دې څه شوه بیا د فیکټرۍ خبرې پرې بد لګي وایي هلکه مړه خوله دې راټوله کړه وایي دی چې تپوس ته نه کوم ستا کاروبار و کراچۍ کې مړه ورک شهر وخت کې به د کاروبار خبرې کې کاروبار نه چا څه جوړ کړي دي وایي تا خو د ډېر څیزونه جوړ کړه که نه زوی دې دوبۍ ته لاړو او بل زوی دې فرانس ته لاړو بل زوی دې امریکې ته لاړو مړه ورک یې که خدای دې دغه بچي هم غرق کړي او دغه دوبۍ دې غرق کړي بې ځان ته هم خیرې کوي ورته وایي یو بچی مې په کار رانلو مور یې مړه هغه زما زوی رانلو هلکه فلانې تعلیم مړه په تعلیم شړق راولسم ته جوړ کړو څه ښوونځی ته جوړی دا بې ځان پورې خبرې څه کول پکارو یاره کاش چې تبلیغ کې مې یو کال لګولی وی کاش چې مدرسه کې مې حفظ کړی وی نن به ناست وی او په دې سپینه ګیره باندې به مې د الله د قرآن تلاوتونه کولې کاش چې عمره مې کړی وی زما هډوکي کې اوس اثر نشته دی اوس زه تللی نه شم حج عمرې له نه شم تللی کاش چې یو جومات مې جوړ کړی وی کاش چې د غریبانو مدد مې کړی وي یتیم خانه مې جوړه کړی وی نن هغه زما روپۍ ماله بچي نه راکوي نو دلته به یتیم خانه وی نو ماله به الله رب العزت دې اجر راکړی وی د دې وجې نه عزتمندو سوچ کول پکار دي داسې نه چې په 15 منزل باندې بیا تش سوچونه او تش غمونه او تش وسواسونه او تش آه او بکاوي الله دې زموږ او ستاسو د دې نه حفاظت وکړي چې د چا د 15 کالو نه کم عمر دی هغه ته ښه موقع ده چې د چا 15 کالو نه تېر شوی دی هغوی ته موقع شته که چا د 80 کالو وي بیا هم یو موقع شته چې موږ الله سره خپل تعلق جوړ کړو الله داسې ذات دی چې الله تا ته زړې قصې نه یادوي که ته اوس هم توبه وباسې چې الله زما 50 کاله هسې تېر شوي دي خو خیر دی ما هسې بې صماف کا او زه تا ته توبه وباسم الله دومره رحیم او کریم ذات دی الله په دې بوډاوالي کې تا سره یارانه دوستانه کوي الله په دې سپینه ګیره باندې تا سره دوستانه کوي د دنیا ملګري ته پرېږدي وایي د سړي خو ګیره راله او هغه پلانې سړی خو لاړې په مخ کې چې کوم دی نشانونه جوړ شو او هغه سترګې چوچې شوې او الله رب العزت عزتمندو دې ته نه ګوري وایي دا زما بنده دی دا زما بنده دی په هر حال کې تا ته سولې تیار دی داسې حالات روان موږ په زړه کې دوه سوچونه ساتو دنیا هم ښه ده آخرت هم ښه دی خو چې انسان دواړو کې صحیح طریقې سره چلیدی شي کله ناکله د دنیا قرباني ورکول پکار وي آخرت دپاره د مونځ دپاره کله قرباني کله مثلا د جنازې دپاره قرباني کله د تبلیغ د سیروزې دپاره قرباني کله د مدرسې دپاره قرباني کله د بل ملګري سره منډه ده خدمت دی د هغه مدد کول دي خیر د زما د دنیا کار دی لږ خراب شي دي ملګري یار سره دوست سره منډه وامه دې غریب سره منډه وامه د دې دپاره قرباني کله د دې مذهب والو کنه د دې مزه اخیستل پکار دي د دې مزه اخیستل پکار دي نور خو ټول تاوان دی ته وګوره په خپلو بچو چې ته خرچه کې دغه پیسې ستا د اکاونټ نه کمیږي که نه خو سړی خوشحالېږي وایي زما بچي په خېټه ماړه دي چې کور جوړی په هغې پیسې خرچ کېږي او پیسې کمیږي خو ته خوشحالېږې وایي الحمدلله سر سوری لرم دغه شان عزتمندو کله ناکله د الله دپاره دنیا پرېږدو خرچ کړو مال کې لږ کمی راولو ته ګوره چې الله تا ته څومره خوشحالي نصیب کوي تو غمونه دي یو طرف ته د دنیا غم دی هغه هم آخرت ته نه پرېږدي د آخرت غم خو نشته آخرت غم نشته مجنون یو ځل روان د لیلا ملاقات له استازی راغلی و اطلاع راغلی وه ډېر خوشحال و په دې کې یو اوښه را روانه کړه د هغې د پاسه کېناستو ویل دا اوښه به بوځم د هغې اوښې بچی شوی و نو په دغه وخت کې هغه ځناور هم دوک درد لري زړه لري شعور لري خپل بچی به ورته را یادېدو په کار خو دی چې کله داسې اوښه روانې چې بچی مو سره روان کړي ګینې د هغې دل دماغ هلته وي اوس دا اخوا شړي اوښه واپس په شا باندې راځي څه ځای پورې بوځي مجنون خو بې ځایه مینه محبت کړی بس لیونی شوی مجنون معنه مینټل مجنون څه ته وایي مینټل خلک یې دومره په خوند باندې یاره مجنون مجنون معنه د مینټل پاگل
د پاگلانو کیسې په شوق شوق بیانې او هغه به چې په اس باندې کېناستو یا په اوښه باندې به کېناستو نو په سوچ کې به لاړې چې سوچ به لاړې واګې به سستې شوې هغه اوښه به واپس په راتاو شوه ځکه اوښه او دا اس خو په واګو باندې چلي چې هغه سسته شي نو هغه وایي که چېرته مالک دا غواړي چې بس واپس شه واپس به شوه اخره کې دا مجنون وایي چې داسې نه د یار ملاقات رانه پاتې نه شي بس اخره کې د اوښې نه پوه شو ویل پرېږده دا یې په خپله مینه پسې ځي زه به خپله مینه پسې لاړ شم دا دواړه مینه نه جمع کېږي متضاد دي زه یې دې خوا رالیږم راکاږم او هغه اخوا ځي نو داسې نه ما به هم د کار نه پاتې کي نو د اوښې نه پوه شو لاړې خپل منزل ته روان شو نو زه ورسېدلو خپل ځای ته دغه شان عزتمندو کله د دنیا مینه محبت موږ د دین نه راکاږي دین موږ ته وایي چې دې خوا راشه نو زموږ خو د دین هغه محبت د عشق او د دین هغه عشق هغه کم دی اکثر موږ دنیا راکاږي نو کله ناکله د دنیا د دې سورلۍ نه کوزېږه دکان یو څو ورځې دپاره بند کا دکان یو څو ورځې لاړ شه پیر صاحب سره کښېنه هغې دپاره بند کا د جمعې لمونځ دی یو ګنټه دپاره د دې سورلۍ نه کوز شه دا پرېږده داسې نه چې د هغه منزل نه دې پاتې کړي او هغه د مقصد نه دې پاتې کړي نو دې وجې نه عزتمندو کله دنیا کې موږ او تاسو ته داسې موقع راځي د دنیا او د آخرت مقابله راځي د دنیا او د دین مقابله راځي نو کله د دې خوندوالو د الله دپاره دنیا پرېږدو څنګه د دوست دپاره چوټي کې 3 ورځې د هغه د مزدور په شان د هغه په واده کې لګې صرف څه دپاره وایي هر دوست مې خوشحاله شي کله 10,000 روپۍ په ټرپ باندې لګې ملګري ځان سره بوتلي هلکه 10,000 روپۍ دې د اکاونټ نه کمې شوې مړه خیر دی چې ملګري خوشحالي پیسې ډېرې او چې سروي ټوپۍ ډېرې نو دې دوران کې عزتمندو ګوره د مرګلو دپاره پیسې خرچ کړې د یار دوست دپاره خرچ کړې د بچي دپاره خرچ کړې د ښځې دپاره خرچ کړې تېره میاشت کې یو جوړه اغوستې وه د نوي واده دپاره وله بله جوړه کړې زمړه پرېږده چې ښځه مې سور کې وي او چې لږه خوشحاله وي کله دا هم سوچ کوه چې الله رب العزت پس خوشحالي کړي نو کله د جمعې لمونځ دپاره کله د جومات لمونځ دپاره د جمعې لمونځ دپاره دکان بندوه کله سیروزي دپاره دکان بندوه کله د یو عالم بیان دپاره لرې ځه زه د فلاني عالم بیان له ځم د علماو ملاقات له ځه هغوی سره علم الهي وي او هغې سره پیغمبري علم وي هغې سره به ستا ژوند کې برکت راځي او د زندګۍ هغه مقصد چې خراب شي د ټولې زندګۍ باندې د هغې اثر غورځېږي هوښیار خلک څه کوي هغه مقصد پوره کوي د ضرورت قرباني ورکوي قمقل خلک څه کوي خپل ضرورت پوره کوي د مقصد خیال نه ساتي د قمقل سړي موجوده نږدې شي ته پام او خیال وي د هوښیار سړي منزل او مقصد ته پام او سوچ وي مطلب دا دی د قمقل سړي نظر کم کار کوي ضرورت نږدې وي مقصد لږ لرې وي نو نږدې شي زر ښکاري او لرې شي دپاره ډېر تکړه سترګې پکار وي او د هغې دپاره دماغ پکار وي نو دې وجې نه عزتمندو قمقل سړی ضروریات پوره کوي او د هغه مقصد ته خیال نه وي دا راشي عزتمندو یو دنیا د او بل آخرت دغه شان دنیا زموږ ضرورت دی آخرت زموږ مقصد دی دنیا زموږ ضرورت دی د الله رضا زموږ مقصد دی چې کوم انسان ته ضرورت پوره میلاو شو او مقصد ورته میلاو نشو دا تباه شو چې کوم انسان دواړه وکړه دا د ټولو نه اعلی دی الله قرآن کې وایي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه یا الله دنیا مراله ښه راکړي اخرت مراله ښه راکړي دا خو ډېر بهتر دی نو کوم انسان چې دا غواړي چې الله د ده دپاره کافي شي او الله دې انسان ته هدایت هم وکړي چې هدایت نه دا محرومه نه شي او دا شان د انسان د نورو اشیاو نه د مضراتو نه او د تکلیف دې څیزونو نه حفاظت هم وشي او د دې سره سره په سترګو باندې نه راتلونکي دشمن د شیطان نه حفاظت وشي دې څلورو فایدو دپاره په حدیث پاک کې یو مختصر عمل راغلی علماء کرام حافظان قلولی عملونه کولی شي خو عوامو دپاره داسې مختصر الفاظ مختصر عمل پکار وي چې هغوی ته آسان وي لکه دنیا کارونه دي نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل فرمایل اذا خرج الرجل من بیته چې کله یو سړی د خپل کور نه وځي خارج کیږي چرته روان دی بازار ته سفر باندې ارزه ته روان دی وې دا وړو کې کلمات وې نو الله رب العزت به ته سلور فائدې ورکړي ا کلمات سړي او غفېدي سړي کلمات بالکل آسان بسم الله توکلت علی الله بسم الله توکلت علی الله دومره مختصر الفاظ اکثر کسان له ورزي کچاله نه ورزي یادولي آسان دي بسم الله توکلت علی الله او دا الفاظ مسره ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا مختصر الفاظ دي چې کوم انسان دا وایي نو دا الله د طرف نه ته یقال له د ویلې کیږي په دې دعا ویلو سره په دې عمل کولو سره حسبک هدیتا وکفیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیطان وې دا الله د طرف نه دې انسان ته علم کې حسبک وې بس دا کلمات تا د پاره کافي دي بیغمه شه کله کې الله نوم دې ته په الله باور کړی دا چې الله غره زستا په نوم باندې وته د کورنا او دا کور می او دا ځان می ته حواله کړی دی نو چې کله الله رب العزت انسان په منځ کې ضامن وګرځي او الله رب العزت خپل ځان اوس پاري نو اعلان کیږي د پاره چې حسبو پیغمبر شمن کافی او به دې هدیتا سبا ان شاء الله په سم لار رواني که دنیاوی کاری دې ته هدایت وي یعنی کار ته به منزل ته وسې طریقې سره رسي هدیتا ته په هدایت شوي په سم لار شوي یعنی کم کار پس رواني جایز کاری نو هغه الله به هغه منزل ته رسي یا کار ته به رسي هدیتا وکفیتا او ستاسو لپاره کفایت مو شو الله ستاسو د کفایت ذمہ واری واغستا ووقیتا او الله ستاسو د وقایې د حفاظت ذمہ واری هم واغستا مجموندو او به وتنحى الشیطان او شیطان به دنه لری کېږي دنه او د کور نو وړو کې عمل ډېر فائدې لګ الفاظ او غټي فائدې نن عزتمندو د انګلیش مضمونونو ماشومانو لورځي او یو درې ماشوم ته وایي اپلیکیشن انګلیش کې وایي او لیټر خط ولا ورځي خط ولا ورځي او دا شان چې کوم د سټوري ولا ورځي کہانی ولا ورځي ورته د کور نه چوزو بچي څه دعا وایي حضرت خو ماشوم دی دابل هټا کټا جوان سلوي کالی وشو او جاړي وی الله زما ما سره مدد نه کوي نو چې د کور نو کوزي تا د الله د مدد لپاره سال پازوي یو حکومت نه او پولیس نه تاړي نه فوج نه چې ته مدد غواړې خو یو خط خو ورته لیکي کنه کم از کم یو رنګ خو بکې کنه په 11 22 باندې او دا غرنګي په نورو نمبرونو باندې به یو رنګ خو کې هغه تا نه څه خبر دي الله اگر چې تا نه خبر دی والله رب العزت خوشالي کی چې زما بنده ماته وي چې ته بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله آسان الفاظ نو الله ته په هدایت کړی الله تعالی پر کافی شو او الله تعالی پر محافظ شو او د شیطان نه ته محفوظ شوی دا ټول فائدې دي وړو کې دعا سره حاصلې الله رب العزت موږ او تاسو نه د دې عمل باندې الفاظ باندې عمل کول راځي ان شاء الله دنه پس بدل الفاظ وایو کنه دین داري د منځ د شیطان نه هر سړی ته او دا شان عزت مند هر کور کې شیطانی وسوسه او د شیطانی تدبیرونه ډیر زیات شي او دا ولی ځکه شیطان هلته موجود دی او شیطان په خلکو پواری کوي او دا څنګه بی آرامي ده نو د دې لپاره یو وړو کې عمل احادیثو کې راغلي چې کوم انسان وای چې ما کار د شیطان شپونه کی او زما کور کې د شیطان نه ایسالي او کوم انسان دا غواړي چې زما پریزه کې د برکت دي غریب سړی مزه کولګه روزي ګټم لږ خوراک کو تراوړم او باقي کې برکت نه
برکت دا ویلګي چې لږ شیز به د ډیرو لپاره کافي کی او یا به الله رب العزت ظاهري هغه شیز ډیرې او یا به ظاهري نه ډیرې خو ته به پوهیږي نه ورسیږي نو چې کوم انسان دا غواړي چې د کور کې برکت وي د په خوب کې برکت وي بعضې کسان یې همداسې ودي او په خوب نه مړي حدیث پاک کې راځي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما دا اوریدلی دی او دا روایت دی کوي من سره الا یجد الشیطان عنده طعاما ولا مقیلا ولا مبیتا فليسلم اذا دخل بيته وليسمي على طعامه نو دوه عملونه داسې دي چې هغه د انسان په کور کې او په طعام کې برکت راولي او د طعام او د کور نه شیطان شړي او دا د ټول لانجه ده او دا هر چا ته دا قصه ور په غاړه ده چې کور کې شیطانی کارونه دي چې لاړ شي ښځه به د زوی سره په جنګ چې لاړ شي خواښې انګور سره په جنګ خپله لور خپلې مور سره په جنګ او خپل خاوند خپل میړه خپل ښځې سره په جنګ دی هغه چې ښه په خوښۍ سره یې واده کړی دی په خوشحالۍ سره یې واده کړی دی خو عزتمندو کمې د څه شي دی وایي چې زه خو د مینې هم کمې نه کوم زه خو کور ته خوراک څښاک هم ډېر زیات وړم زه خو د خپلو بچو او د خپلې بیبي ډېر خیال ساتم او بیا هم کور کې ډېره پریشاني ده د پریشانۍ ختمولو دپاره دوه سببونه الله پیدا کړي یو ظاهري سبب وي یو روحاني سبب وي یو ظاهري سبب وي بل باطني سبب وي الله رب العزت په دې دنیا کې د خوراک چیزونه پیدا کړي خوراک دپاره او الله رب العزت قرآن هم رالیږلی دی الله رب العزت پیغمبران یې رالیږلي احادیث هم رالیږلي دي نو عزتمند د کور کې د خوشحالۍ دپاره دوه نسخې یو خو دا دی چې شی به هم راوړي او بل دا د روحاني دعاګانې به کې هغه دعاګانې څه دي نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې کوم انسان من سره چې د چا زړه غواړي او کوم انسان ځان خوشحالول غواړي الله یجد الشیطان عنده طعاما چې د خوراک په څښاک څیزونو کې د شیطان کار نه او خیر او برکت یې ولا مقیلا ولا مبیتا او نه د دې په قیلوله او په خوب کې د شیطان کار نو دې انسان نه څه پکار دي مختصر عمل فلیسلم اذا دخل بیته وې دا دې دوه کارونه کوي یو چې کور ته کله دننه کېږي دا دې په خپل اهل و عیال باندې سلام او وليسمي على طعامه او بل دې تسمیه بسم الله وې په خپل طعام باندې چې کله د خوراک څه خوري بس بسم الله وبرکت الله یا وعلى برکت الله یا بساده بسم الله الرحمن الرحیم نو دا دعا مولنا بسم الله او سلام کول دا ډېر لوی عمل دی دا سکی د انسان چې بسم الله دی ویل د دعا هغه برکت درته حاصل شي او دعا په ډېر وخت کار کوي خو دې لپاره دا ضروري دی عزتمندو چې د ټول افراد دا کار کوي که ته وایي چې زه ما اوس روزه لګولې ده او زه فلاني خانقاه شریف ته ځم او زه خو د جمعې د مفتي صاحب بیان اورم او زه خو ډېرې دعاګانې ویم د روټۍ نه وروسته او مخکې هر ټایم کې منځ کې پکې ویم نو موږ به درته دا وایو چې د کور ټول افراد یې وایي وایي چې د هغوی نه خبر نه یم دقه خبره ده د دې مثال دقسې دی چې یو انسان سره یو تیلی ده یو پټوه ده او په هغې کې دا پیسې اچوي او دا غم یې نه کوي چې دې کې سورې شته که نشته موږ ډېرې روپۍ مو واچوي او لږې لږې ترې غورځېږي یو ورځ به داسې راشي چې هغه منګي کې به اوبه ختمې شي او هغه پټوې نه به دا پیسې ټول دا دقه سورې دی تا کور کې ساتلی بچی دې نه وایي بچی دې په ګس لاس خوراک کوي د میدیزو په لاس باندې او چې خوراک ته کښېني بسم الله نشته دې وجه بعضې پکې ملنډې کوي وایي موږ ځکه بسم الله نه وایو چې کور کې روزانه دال پخېږي او روزانه ټیپر پخېږي نو پرېږده چې دا شیطان یې وخوري چې دا پلار مې لږ خبر شي چې بیا دا شي نه پورته نه راوړي الټه دا خبرې کوي دا به تعالی پته ولګېږي چې ټیپر اغوستل څومره ګران کار دی چې کله د خپل بچي وشي او کور ته دا ساده وړه راوړل دا څومره ګران کار دی چې کله د خپل بچي او پردی لوک کور ته راولي او بیا به درته پته ولګي چې دا سیر ورځ ګټل څومره ګران کار دی دا خو د پلار په پیسو مزې کوي نو بسم الله ویل پکار دي دا وړوکي اعمال دي عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي
ان شاء الله د دې دغه به کوو کنه پابندي بل یو بل عمل دی عزتمند موږ او تاسو ټول پکې مبتلا یو